بسم الله الرحمن الرحیم. څلوېښتم د اسد هغه د استقلال او د ازادۍ ورځ ده. نو دا ډیره یو بختوره ورځ ده. په اول قدم کې د دغې د ورځې مبارکي شیخ صاحب ته، امیرالمؤمنین صاحب ته او د اسلامي امارت څومره مشران دي او د افغانستان ټول ولس ته دغه مبارکي وایي. دغه ورځ د افغانانو دپاره دا یو بهترینه ورځ وه، یو مبارکه ورځ ده چې الحمدلله افغانان پروردګار عالم د غلامۍ د زندګي نه خلاص کړه. پروردګار عالم ورته استقلال راوست او الحمدلله ټول افغانان په دې باندې خوښ دي. په غزني ولایت کې د اطلاعات و کلتور د وزارت نه، د معارف د وزارت نه او د مختلفو ارګانونو نه هغه مکتوبونه لیکل شوي دي هر یو ولایت ته. او زموږ د غزني ولایت ټول چې څومره امنیتي ملګري دي، څومره ادارات چې دي، هغه موږ به ټول مکمل مجلسونه الحمدلله شوي دي. او د دغې ورځې دپاره د ټولو ولسوالیو نه خلق راغوښتي دي او خلق راځي دلته، ځوانان او عام خلق، دغسې نوجوانان، سپین ږیري، هغه ټول دې ته آماده دي. ټول به راځي او دلته به په دې لمانځلو کې له موږ سره ورځ تېروي. غوښتنه مو د غزني د ولسونو دغه ده چې الحمدلله د غزني ولسونه هغه قهرمان او مبارز او اسلام پاله ولسونه دي. نو لکه څنګه چې دا تېر 20 کلن دور کې یا د 45 کلن دور کې له مجاهدینو سره د اسلامي امارت له چارواکو سره همکار پاتې شوي وو، همداسې هغه همکاري ته چې دوام ورکړي. او نورو الحمدلله په غزني کې داسې موږ ستونزې او مشکلات نه لرو، خو بیا هم د غزني ولس ته او ټول ملت ته مبارکي هم وایي. تاسو ته بهتره در معلومه ده چې د 20 کاله مسلسل د دغه د استقلال لپاره او د اسلامي نظام او د شریعت د تطبیق لپاره افغانانو ډېرې زیاتې ستونزې تکلیفونه ګاللي دي، خو لکو باندې هغه شهیدان ورکړي دي، اسیران یې ورکړي او اوس هم هغه مجروحین او معیوبین هغه اوس هم موږ لرو. نو دلته او په نورو هېوادو کې د مختلف شکل باندې هغه الحمدلله د خلقو قرباني ورکړي دي، تکلیفونه یې ګاللي دي. نو دغه اسلامي امارت راتګ او دغه د استقلال ورځ د په ډېرو زیاتو قربانیو باندې راغلی.